ادبی هنداره دلته به تاسې ته اسلامي او ادبي ویډیوګانې نشریږي او د هېواد مشهورو شاعرانو سره مرکې. یوه څپېړه درې ځوابونه. قدرمنو زما یوټیوب چینل د سره لایک کړئ او بیا یې سبسکرایب کړئ، زنګولې بټن هم ووهئ تر څو زما ټولې ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در ورسیږي. یوه څپېړه درې ځوابونه. یو ځوان د زده کړو لپاره له هېواده بهر تللی و. کله چې راوګرځېد نو له خپل پلار څخه یې وغوښتل چې یو دیني عالم وپېژني تر څو د هغه درې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. پلار یې زوی یو دیني عالم ته بوتلو. ځوان له دیني عالم څخه وپوښتل ته څوک یې؟ آیا ته زما پوښتنو ته ځوابونه راکولی شي؟ دیني عالم وویل زه د الله جل جلاله بنده یم او انشاءالله چې ستا د پوښتنو ځوابونه به درکړم. ځوان آیا ته باوري ځکه ډېرو متخصصینو او پروفیسرانو د دې وړ نه وو چې زما ځوابونه ووایي. دیني عالم زه به د الله جل جلاله په مرسته خپله پوره هڅه وکړم چې ستا ځوابونه ووایم. ځوان وویل زه درې پوښتنې لرم. لومړۍ پوښتنه آیا خدای جل جلاله شتون لري؟ کوي نو د هغه بڼه راته وښیه. دویمه پوښتنه تقدیر څه ته وایي؟ دریمه پوښتنه که شیطان له عین له اور څخه پیدا شوی وي ولې په آخر کې دوزخ ته غورځول کیږي په داسې حال کې چې دوزخ هم له اور څخه جوړ شوی؟ دوزخ په حقیقت کې هغه ته هیڅ ضرر ونه رسوي ځکه چې دوزخ او شیطان دواړه له یو شي اور څخه جوړ شوي دي. آیا خدای جل جلاله د دې په اړه څه فکر کړی و؟ عالم یو ناڅاپه دغه ځوان پر مخ په یوه کلکه څپېړه وواهه. ځوان د قوي درد په حس کولو وویل ولې ما ته په غوسه شوې؟ دیني عالم زه په غوسه نه یم، دغه څپېړه ستا د درې واړو پوښتنو ځواب دی. ځوان زه پوه نه شوم. دیني عالم تا زما له څپېړې وروسته څه احساس وکړه؟ ځوان هو ما درد احساس وکړه. دیني عالم آیا ته باوري یې چې دا درد شتون لري؟ ځوان هو. دیني عالم ما ته د دې درد شکل او صورت وښایه. ځوان زه یې نشم ښودلی. دیني عالم دغه زما ستا لپاره اول ځواب و. موږ ټول د الله جل جلاله شتون غیر دی چې د هغه صورت وګورو احساسوو. دیني عالم آیا ته تېره شپه خوب لیدلی و چې زه به تا ته څپېړه درکوم؟ ځوان نه. دیني عالم آیا ته نن ورځ داسې فکر کړی و چې زه به تا وهم؟ ځوان نه. دیني عالم دې ته تقدیر وایي او دا ستا د دویمې پوښتنې ځواب شو. دیني عالم ما چې ته په کوم لاس ووهلی دا لاس له څه شي څخه جوړ شو؟ ځوان ستا لاس له غوښې جوړ دی. دیني عالم او ستا مخ له څه شي جوړ شوی؟ ځوان له غوښې څخه. دیني عالم زما له څپېړې وروسته دې څه احساس وکړ؟ ځوان د درد احساس. قدرمنو زما یوټیوب چینل د سره لایک کړئ او بیا یې سبسکرایب کړئ، زنګولې بټن هم ووهئ تر څو زما ټولې ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در ورسیږي.